یو سړی له کوره موټر نه راولي ودرېږم مهرباني یو سړی له کوره موټر نه راولي چې دلته ودرېږي څه وخت به ته په موټر پسې راخېستې موټر دلته چېرته ولاړ ده منظور زما مقصد موټر د دې لپاره نه ده ولاړ هر سړی خپل مسؤلیت لري دا خو اصل کې د موټرو لپاره استادګانه ده دا خو عمومي جاده ده ستا په اند ستا په قضاوت څه باید وشي؟ بسیار خوب خودتم از بدخشان معلوم میشه از پاکول معلوم میشه بله درست است ویژه برنامه ما امروز تمرکز ما سر نظم شهری است موترای استاد است کل جاده را بند کرده با مردم بسیار مشکلات ایجاد کرده تقاضای شما چی است؟ هم از شهرواری و هم از مسئولین امنیتی خوشبختانه امرای یک راننده که اینمی موترش است صاحب همین موتر است امرای از روبرو شدیم امرای صحبت میکنیم در مورد نظم شهری دې ته دلته نږدې اډه جوړه نه شي تر هغه چې پورې دا امکان نه لري بیروبار خو داسې و مخکې د موټرو لاربندي ووستې انسانانو لاربندي بیخي لار نه وه بیخي لار نه 2 ساعته مې پکې تېر کړي چې راووتم ته دا سړک ته وګوره سم په نیمایي بنده له دې خوا بنده دغه جمع و جوشترین نقطه شهر کابل اینجا منطقه سر چوک است د سر چوک څخه غزیدل سړک د داني چمن په لور د سر چوک نه عمومي لاره چې د جادې میوند په نامه یادېږي خو ګولیدونکو زما تر شا هم غږ کېږي چې باخبر ځان بچ کړي په خاطر د څه خاري بې نظمي دې حد ته رسېدلې ده چې د موټرو تمځای یا استادګاه هیڅ معلومه نه ده د سړک په سر باندې چې کم خلک تیریږي راتیریږي یا موټرې عبور مرور کوي هیڅ داسې ساحه نه ده پاتې چې په دې د خلک لاړ شي راشي آمدگی برای ماه مبارک رمضان از طرف مردم شروع کوم په نامه د لوی لایزال ذات چې پیدا کوونکی د ټول عالم دی او تاسو په ټول محمدي درود نازوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خو لیدونکو خوښه او خوشحاله یم چې ستاسو په ګرانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم او د ښاري نظم یو ځانګړی ګزارش ته نن د کابل د سر چوک څخه شروع د جادې میوان په امتداد تر چمن حضوري پورې البته اول خو په اجازه د دغه خواوشا ډریورانو چې دا کم موټروانان دي ورسره په څنګ کې هغه چا چې سړک نیولی دی د خلکو لاره یې بنده کړې ده نو قضاوت به ستاسې په لاس باندې وي ستاسې په خوښه به وي خوږو لیدونکو نو ورځمه د لنډو مرکو په هکله باندې او ناڅاپي به د هغه خلکو سره لنډې مرکې او مصاحبې کوم ورته یم چې تاسې په خپله د وخت قاضي شئ څه به کوئ د دې خلکو سره څه باید وشي دوی کومې ستونزې او مشکلات لري خلکو ته څونه ستونزې مشکلات ایجاد کړي دي د روژې په میاشت کې چې دغه سبا یا بله ورځ روژه ده په خیر سره خلکو ته څومره کړاوونه همدغې موټرو درېدلو پېښ کړي دي ورځو زموږ د هیوادوالو د لنډو مرکو په لور ارزه مبارک خی صحت ښه دی کلاري ده الحمدلله قدرمن شي ژوندی اوسي قاري صاحب له کومه ځایه رالی او چېرته ځې له خیره زه د لوګر نه راغلی یم زه بېرته لوګر بېرته لوګر ته ځې موټرې مو له کومه ځایه ځي پخوا همدغه ځای نه تلل پخوا همدغه ځای څخه تلل اوس خو روژه هم رانږدې ده ډېر ازدحام ده د خلکو مامدګي ده تام سامان او څه او څه اخیستي دي دا خو اصل کې د موټرو لپاره استادګانه ده دا خو عمومي جاده ده ستا په اند ستا په قضاوت څه باید وشي باید یو اډه وي مشخص اډه هماغه صحیح ده اډه خو مشخص شوې نه ده مشخص شوی ده خو نو اوس هماغه موټر نشته چې تر اډې پورې لوړ شو منډۍ نه موږ مال چېرته وباسو مجبور یې دلته وباسو که نه هلته ورسو نه د ښار لپاره خو ملي بسونه شته خپل شهري موټرې شته
کوم دی هغه کوم دی اوس چې موږ مولا ما ټنګ لوګر ته ورسو نو زه بدلی دوی نیولای ده کوم بدلی دغه موټر نیولای ده هغه بچی ته هغه نسته زه تقریبا یو ساعت کې دلته ولاړم چې هغه تر هغه زوی پورې تر اړې پورې ورسو کنه چې تر اړې پورې لاړ یا وختونه د څه دغه ډریورانو د موټر وانانو وختونه مې دا د قانون مراعات کی قانون مطابق باید دا کار وکړي په څومره وخت کې لمنډي راووتي یار په یو ساعت باندې اوس د او باندې څومره لار یار 15 منټه لار باندې 15 منټه لار ازدحام ده د خلکو اوس د هم نه چاره منځ کړه همدا خلکو همدا خلکو را منځ کړه دا نظمی خاري نظم باید په نظر کې ونیول شي ډیره مننه کاری صاحب ژوند خوشاله اوسئ تاسو راځي او ډریور وګورئ بیننده‌های نازنین و قابل قدر بازم خوش آمدید به شما میگم با امیدی که خسته نشده باشین. امرای ما یک هموطن ما استاد است امرای عزیز هم در مورد نظم شهری صحبت کوتاه میکنیم. سلام برادر خوش آمدید. سلام وقت شما بخیر. سلام و احترام دارم خدمت شما و بیننده‌های خوب تلویزیونتان. بخیر باشید. زم خودم معرفی کنین به بیننده‌ایم. ضیا احمد احمدی هستم دانش آموخته حقوق علوم سیاسی از بدخشان. بسیار خوب. خودت هم از بدخشان معلوم میشه از پاکول معلوم میشه. بله درست است. برادر عزیزم ویژه برنامه ما امروز تمرکز ما سری نظم شهری است. موترای استاد است کل جاده را بند کرده با مردم بسیار مشکلات ایجاد کرده. تقاضای شما چی است؟ هم از شهرواری و هم از مسئولین امنیتی. سلامت باشی. موضوع خوبی است. همه ما شما به نوبه خودمان در قبال مردممان شهرمان وطنمان مسئولیت داریم که اندازه توانمان ادای مسئولیت بکنیم. از نگاه شهریش هم ما مسئول هستیم که اندازه توانمان ادای مسئولیت بکنیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس حرف خوب است. تقاضای ما هم از شهروندان عزیزمان هم از مسئولین حکومت فعلی است که توجه شود که تا جلوگیری از ازدحام و بی‌نظمی شود که هم به شهروندان خوب است هم به کسایی که کار میکنن هم به مسئولین اداره. اگر تلاش بشه و که همین موترها تنظیم شود به اندازه نیاز شهر مثلا در این جاده شاید که 100 موتر کفایت بکنه که البته ملی بس های شهری هم داریم. بله ملی بس های شهری هم داریم بتونه به اسرع وقت رسیدگی بکنه. اگر این جلوگیری شود تنظیم شود اینجا چی سهولت ایجاد میشه. هم میتونه که مردم به آسانی به کارشان برسه هم میتونه که مشکل شاربالی و ترافیک کم شود هم یک مدیریت میشه که ما بدانیم که روزانه که موترها که مسئول میشه یا از نگاه نمبر پلیتش یا دیگهش ما میفهمیم که اینمی موترها به نمی اندازه موتر امروز وارد بازار است امروز وارد شهر است جلوگیری میشه که کدام مشکلی مثلا امنیتی یا دیگه‌ای به وجود نیاید. اگر به می منوال به می گدودی باشه که هر کس دلش شد هر جایی استاد کرد و هر چی که دلش شد پس اینجا هم نه تنها که حکومت با مشکل مواجه میشه مردم هم با مشکل مواجه میشه به اسرع وقت کار اجرا نمیشه. اما مردم طبعا ضعیف هستند مشکل دارن رابندان است به اسرع وقت که نتونستی به جای برسی میدانیم که وقت طلاست. پس ما از مسئولین حکومت خواهش ما هم است که به خاطر جلوگیری ضایع شدن وقت شهروندای عزیز که وقت تلاش میگیم 5 دقیقه قراره در 1 ساعت در 1 ساعت تا یک نمیتونه. شما باور بکنید که اینجا که قرار است کار بکنه شما 5 دقیقه را میگی شاید که 2 دقیقه طول نکشه ما نتونسته باشیم در 1 ساعت بریم چون ازدحام هم است در خطر که باش که جیبای مرا نزنن یا اینکه موبایل مرا نبرن یک مشکل دیگه. در کل مسئولیت از کی است؟ مسئولیت جا هم برمیگرده به شهروندای ما هم برمیگرده به حکومت که یک توجهی صورت بگیره. ولی حکومت ها را ملیت ها میسازه. اگر ما خودمون اقدامی نکنیم که خانه خودمون پاک نگه بداریم خانه خودمون را بسازیم به زور نمیشه. بلکه شهروندای ما اینجا توجه بکنن به اندازه توانمون در قبال شهرمون خانهمون وطنمون ادای مسئولیت بکنیم. سلامت باشید.
په تعداد د 1 کیلومتر کم و زیات لاره چې د دانې چمن څخه شروع کیږي تر سر چوکه پورې، مګر متاسفانه دغه مسیر او دغه لاره په طول د ساعتونو زموږ هیوادوال منتظره پاتې کیږي چې تر څو له دغې لارې څخه دوی تیر شي او بالاخره خپل منزل مقصوده ته ورسیږي. خپله تاسې ګورئ خوږو لیدونکو مشاهده کوئ چې لاره دغسې ټپه بنده ده، خو دا خلک به هم یو بعضې ملاحظات لري، یو بعضې تقاضاوې او غوښتنې به لري. نو کوشش کوم چې د یو څو موټر چلوونکو نظرونه هم راواخلم. بیننده‌های نازنین، خوشبختانه همراه یک راننده که اینمی موترش است، صاحب همی موتر است، همراه از این روبرو شدیم. همراه صحبت میکنیم در مورد نظم شهری. سلام کاکا، خوش آمدید. جور باش، خیرت جان جور صحتمند. بخیر باشه. اول خود معرفی کنیم به بیننده. ما عزت الله ناصری هستم از ولایت لوگر، ولسوالی بریک برک، قریه برکی راجان. در میلین لوگر کابل سراچه دارم. نظم شهری مسئولیت از کیست؟ مسئولیت از ترافیک، از مردم، که خود مردم هم یک کم باید دیسیپلین خود جور کنه. راننده خود کدام مسئولیتی نداره؟ زیاد داره مسئولیت، از کل چیز که راننده مسئولیتی. قضاوت به خود دست خودتان. ماه مبارک رمضان صبح یا دیگه صبح بخیر شروع میشه، درست است؟ هموطنای ما و شما بسیار با مشکلات، یعنی رای پیاده نیست که برای بیاید. از دست چی این مشکلات به وجود آمده؟ از دست هم موترای زیاد. موترای زیاد. دیگه. موترای زیاد هر چقدر که زیاد باشه. یک تعداد در چی میگه رکشا میگه زرنج جسی چیزا به کل شهر نمیم ترافیک است، نمی خود نمی ترافیک. به شروع سراچه پرده. والله دیگه پیش. بیاده. من میگم که خودت قاضی شوی. آیا این منطقه به خاطر استادگاه موترا خوب است؟ نه. جای باید برش پیدا شود. و یک لاین استاد کنه که جای زمین مساعد شه مردم استاد کنه برای کاروبار. انصاف نیست؟ انصاف باید باشد، که انصاف نباشه خونه میشه غیر از کار. کجاست؟ انصاف باید در این وطن باشه. کدام شماره تلفن داره انصاف که زنگ برش بزنی؟ نداره. پیدا خود چه توکل با شماره سوخته باشه دیگه. از اینجا موترا سواری خود میگیره و کجا میره؟ لوگر، مداغه می مسیر تا پکتیا. تا پکتیا. آیا با ولایت لوگر کدام استادگاهی منتخب نداده شده؟ نه داده در اده گردش ولایتی. یک تعداد مردم میروند، یک تعداد نمیروند. چرا؟ نمیفهم دیگه. چرا همین که سرزور است یا دستگاه با قانون نمیره، درده نمیره، او رو دیگه هم نمیفهم. چرا ترافیک برش پرچه نمیده؟ جریمهش نمیدونه؟ حالا فعلا بند است. پرچه بند است؟ چرا؟ بند است دیگه، بند است. خب درست است. بیننده نازنین، قضاوت با شما میمانیم. از ما فقط صدا بلند کردن. ځان راو پیژنه اول موږ لیدونکو. نوم مې سیف الله ده، د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکی. دا څنګه ټول لوګریان دلته راټول شوي یاست؟ والله څنګه کوو، دلته مشکلات زیات دي، اډه لرې ده، هلته نه کېږي. اډه لرې ده؟ څنګه وکړو؟ اپارتمان په سر یې جوړه کړو؟ اډه باید دلته یو سرای ورته برابر کړی یم چې د دج نه اوس ډېره سخته ده. موږ 100 روپۍ له دج نه تر اډې ورکوو او یا بیا هلته ورکوو تر کندهارۍ پورې، تر زیدآباده پورې 90 روپۍ تمامېږي. خو ستاسې د لین موټرو بیا دلته ډېر سخت ښاري بې نظمي رامنځته کړې ده. دغسې خو دا ټکسیان هم دي، اوس دلته درېږي، دغه د سپیشل ته درېږي، لارې بندې کړي دي. نو څنګه کې باید دلته یو سرای مرای. ټکسي خو وي د ښار دپاره، ټکسي شهري خو وي د ښار لپاره. هغه چې د لرې ولایتونو موټرې دي هغوی څنګه راځي په سر چوک کې ودرېږي؟ خو داسې دلته باید یو ځانګړی ځای ورته پیدا سي چې موږ همالته نږدې لاړ شو او نږدې لاړ شو. ځکه د موږ ځای نږدې ده او لاره موږدېږي څومره، دلته بله ان په هغه کې جوړه کړې ده. نو دلته داسې ځای منطقه شته؟ خامخا به یې دلته اوس د یوې ولسوالۍ د لوګر ولایت د ولسوالۍ چارخ دلته بېل ځان ته هغه ده. او که په نوبتوار شکل باندې یو 15-10 موټرې راولېږي له دغه ځایه د پرسونل انتقال کېده، هغسې مشکل نشته، هغسې هم صحیح ده. ښاري نظم به څه ناڅه رامنځته شي؟ ډېر زیات. اوس بیروبار و؟ والله بیروبار خو د زیات شو، بیخي لاره بنده وه، راتلی نه شو. په زړه کې د ګیله د چا نه راغله؟ والله ګیله به له چا وکړو پوه سې نو؟ د خپلو خلکو.
یو څه له خپلو خلکو ده او یو څه داسې باید یو طرحه جوړه سي دې ته چې دغه مشکل باید حل سي. مشکل باید حل شي. طرحه جوړه شوې ده، قانون هر څه برابر کړي دي، سړکونه شته، صحیح ده، ملي بس شته، ښاري ټکسي شته. دا چې د لوګر د ولایت موټرې اډه پرېږدي، خپله اصطلاح پرېږدي او راځي د سړک په سر درېږي او له دغه ځای سورلي جګوي، خو تا ته مشکل ایجادېږي، ما ته هم ایجادېږي، نور مسلمانان هم. دې ته چې دلته نږدې اډه جوړه نه سي تر هغه چې پورې دا امکان نه لري څوک لاړ شي، ځکه دلته اوس خلک ځي نو دج نه ډېر سخت دلته اول به 100 روپۍ دج نه ورکوي، هلته بیا له غج نه ته بیخي لاره کیسه اوږدېږي. جای نږدې ده، باید نږدې موټر پیدا شي. تاسې هم د اقتصاد له لحاظه کړېږئ، ځورېږئ، توانې کېږئ او هم فزیکي دوام داسې فزیکي ذهني او فزیکي خوشحاله اوسئ ورته. مننه. بل څوک غږېږئ؟ سلام کاکا، ستړی مه شئ. ته ستړی مه شې. په خیر اوسئ. نوم مبارکه؟ سلطان ګل. سلطان ګل د کوم ولایت کاکا؟ د لوګر. څنګه راغلی وې کابل ته؟ په خیر. همدلته سودا مودا ته راغلی وو. سودا مودا پسې راغلی وې، کابل منډۍ ته راغلی وې؟ او یا بیروبار څنګه وضعیت څنګه و؟ بیروبار خو داسې و مخکې د موټرو لار باندې اوس د انسانانو لار باندې بیخي لار نه وه، بیخي لار نه وه. 2 ساعته مې پکې تېر کړي چې راووتلم. خو طبیعي ده چې د چا ضرورت نه وي، بې ضرورته راوتل هم نه دي پکار، خو ته بې ضرورته به ښار ته څوک راځي نه، موټرو لار بنده کړې ده. مشکل یې نه وي، بیخي څوک راځي نه دلته، مشکل الله سودا ته لا مریض لا بشیر ته ځي نو دا خو هسې چټي چکر ته خو نه ده. دې بې ځایه موټرو درېدو کومه ښاري بې نظمي رامنځته کړې؟ بې ځایه موټر دا چې دا ولاړ دي، خو دا خو مسؤل لري، نو باید مغایب وجیبوي هغه کې. نه منظور زما داسې نه دی، هر سړی په خپله مسؤل دی که نه؟ مسؤل خو دی، خو داسې چاله چې مشکل بلې خوا ورته جوړ دی. انسان که د انسان پسې کوتک راواخلي او پسې ویخلي، دا به مناسبه لار وي؟ او چې د سړک په سر باندې ولاړې موټر نه ورته پیدا کېږي، څوک به ورته پیدا کړي؟ ښاري ملي بسونه به وي که نه؟ اشاره ته لوګر ته ولاړ شي. نه لوګر خو ګوره، لوګر د خلکو دپاره ځانګړې اډه جوړه شوې ده، صحیح ده؟ هلته جوړه شوې ده، ما لیدلې ده، د خوست اډه، ګردیز اډه او د لوګر اډه. نه 100 دې جوار کې 100 مغه ځای پرېږي، باید دا او زه دا پوهېږم وروره، ښه بلد یم، د خوست هم راته معلومات دی، د ګردیز هم راته معلومات دی، زه ګرځېدلی یم، خو چون د ښاري نظم په خاطر باندې وایم، ښاري نظم هم دغه اډې خراب کړی ده، د دغه اډ چوک نظم ټول اډې خراب کړی دی، چې اډه هلته جوړه کړې او دلته څوک نه موټر پرېږدي نه سوارلي پرېږدي. نو که دلته نور هم پسې اډه را انتقال کړو بیا به څه رامنځته شي؟ خو دې ځای کې چې ورته جوړه شي باید. دغه موټر چې دی په د کابل کې دا کم دی، د کابل به رسېدګي نه شي کولی. ته دا سړک ته وګوره، سم په نیمایي بند ده، له دې خوا بند ده، دغه یو سړی له کوره موټر نه راولي، ودرېږم مهرباني، یو سړی له کوره موټر نه راولي چې دلته ودرېږي د چکر لپاره، هغه د غریبۍ لپاره راوځي، ولې سړک چې 50 متره سړک ده، دا 2 متره پاتې ده، اوس ته خپله ویښتان دې تیارې وګوره 2 متره پاتې ده، دې خوا ته هم وګوره 2 متره پاتې ده. په خارج کې هم داسې یو قانون نشته لکه په دې افغانستان کې قانون دی. ته باید داسې چلو کړي د ازاده ټوله پاکه کړي، ټول دکاندار چې د خپل دکان کې سودا خرڅ کړي، هغه 4 متره مخکې راوتلی. یعنې مقصد ستاسې دا دی چې ډېر کم دی په دې کابل. نه زه څه وایم، ما مقصد دا دی چې د سړک احاطه دکاندارانو غصب بنده ده، دغه پرچم فروشان دي، لیلامي فروشان دي، قالین فروشان دي، په دې 50 کاله کې دا سړی ورته پیدا نه شو چې دا کنټرول کړي. کنټرول وشي څه وخت به ته په موټر پسې راخېستې، موټر منظور څه مقصد دی؟ موټر د دې لپاره نه ده ولاړ، هر سړی خپل مسؤلیت لري. دا هغه بیا لاړ بلې خوا ته لاړ، هر سړی خپل مسؤلیت لري. مسؤلیت هغه سړی ته باید پیدا کړي چې دا جاده خلاصه کړي، دا سړک خلاص کړي. خو تقاضا وکړي د اسلامي امارت ته خو په موټر پسې دې راخېسته ده، دا موټر دلته چېرته ولاړ ده، دا ولاړ دغه دوکاندار زموږ مسله د یو شخص پورې راجع نه ده، کمره دې په خدمت کې ده، میک دې په خدمت کې ده، وکړه تقاضا وکړه د اسلامي امارت نه. تقاضا د ما د اسلامي امارت نه ده چې دا سړک خلاص کړي، سړک خلاص کونه فروشان ایسته کړي، کراچۍ والا ایسته کړي، دغه موټر چې په دې کابل کې دی دم کم دی. یو دکاندار باید پوه کړي چې وروره ته مابین سړک څه دپاره راوتلی، باید هم خپل ځای کې ته باید ولاړ. ډېره مننه کاکا، قدرمن شي، خوشحاله اوسئ، د ښه پیغام نه دې مننه. ښاري بې نظمي سړک د موټر د تګ راتګ لپاره دی، پیاده رو د اشخاصو د افرادو د تګ راتګ لپاره وي. استادګاه د ملي بس استادګاوې د ښاري ټکسیانو لپاره منتخب ځایونه دي چې هملته ځای په ځای شي تر څو خپله سواري په وخت و زمان سره جګه کړي او بالاخره خپله
منزل مقصوده ته یې ورسوي. دا بیچارهګان دغه کم ښاریان چې زموږ وینئ دوی دوچارې مشکلات په څه وجه دي؟ سړک نیم دوکاندارانو نیولی ده سره د پیاده روه، ورسره په څنګ کې د لارې په سر باندې لیلام فروشیان دي، لیلامي اجناس پلوري. ټولې ستونزې مشکلاتونه په همدغې وجه باندې د جادې مایوان چې دا ټوله لاره په همدې وجه باندې له دغه ځای شروع تر سینمای پامیر او بالاخره تر پولې اسمایي پورې دا لاره بنده ده. یوازینۍ وجه یې همدا ده چې حق په ساده اصطلاح باید ووایم چې حقدار ته نه ده سپارل شوی. لاره ټوله اشغال کړې ده، لاره ټوله بنده کړې ده. که یو موټر هم راغی لږ بې ځایه ودرېده د سواري د جګولو په خاطر باندې ټوله لار بندېږي، په خاطر د دې چې نیم سړک له یو خوا بند شوی دی د لیلام فروشیانو له طرفه او سره په څنګ کې نیم سړک د بل خوا نه اشغال شوی دی. ترافیک خپله هڅه کوي، امنیتي مسؤلین خپله هڅه کوي، ښاروالي خپله، خو په لحاظه د دې دپاره داسې یو بنیادي قدم کې جګول پکار دي یا اخیستل پکار دي چې تر څو د دغه خلکو دپاره منتخب ځایونه غوره کړي یا له دغه ځای څخه لرې کړي چې تر څو خلک زموږ هېوادوال په اسانۍ سره وکولی شي چې له دغه ځای څخه لاړ او راشي. په لحاظه خوږو لیدونکو خپلې خبرې را لنډوم، ایله ورځو مې دا ده چې زموږ ښاري ګزارش مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر یو بلې خپرونې چې زه صحیب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. البته که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی در سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ. تاسې په لویو بخونکي خدای سپارم. تل خوشحاله آباد او سوکاله ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.